السلام علیکم. ستړي مشئ. برېښنا په اونۍ کې څو مهمو فعالیتونو ته کتنه لرو. د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ او ازبکستان هیواد انرژي وزیر ترمنځ د برېښنا اړوند موضوعاتو په تړاو خبرې اترې. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالبري عمر، ازبکستان هیواد انرژي وزیر ښاغلي جورابیګ میرزا محمدوف سره د ویډیو کنفرانس له لارې د برېښنا اړوند موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس افغانستان او ازبکستان دوه ګاونډي او دوست هیوادونه وبلل چې په وینا یې ګډې اقتصادي همکارۍ به دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې کړي او دا به راتلونکو نویو پرمختګونو لپاره تر ټولو غوره پیلامه وي. د برېښنا شبکې اضافه باریو ستونزو د حل په برخه کې چټک ګامونه. د افغانستان برېښنا شرکت عملیاتي برخې تخنیکي ټیمونو له لوري د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د برېښنا شبکې د اضافه باریو ستونزو د حل په مخه ګړندۍ هڅې روانې دي. په دې لړ کې د زړو مزو پر ځای د معیاري ABC مزو غځول شامل دي تر څو د برېښنا شبکې د ضایعاتو مخه ونیول شي او د شبکې د تخنیکي خوندیتوب کچه لوړه شي. د دوو خالي بستونو لپاره لیکنۍ ازموینه واخیستل شوه. د کابل برېښنا ریاست د کارکوونکو چارو مدیریت د وړ کسانو ګمارنې په مخه د دوو خالي بستونو لپاره لیکنۍ ازموینه واخیسته. دغه بستونه د ودانیزو چارو او ارشد مامور دندې پورې تړاو لري. ازموینه کې اتیا ګډونوالو برخه درلوده چې د پایلو له ارزونې وروسته به هغه کسان دندو کې وګمارل شي چې د وړتیا معیارونه یې پوره کړي وي. د شکایتونو اوریدو مدیریت لخوا د 1100 څخه زیاتو پیرودونکو د ستونزو حل. د افغانستان برېښنا شرکت شکایتونو اوریدو مدیریت کارکوونکو په تېره یوه اونۍ کې د 1120 پیرودونکو ستونزو ته پر وخت رسېدنه کړې. د ستونزو حل هڅو په دوام د پیرودونکو خدمتونو 144 شمېرې له لارې د 250 واتساپ شمېرې له لارې د 217 او په حضوري ډول د 140 پیرودونکو ستونزو ته پر وخت رسېدنه شوې او اړونده ستونزې حل شوې.